یو سړي د خپلې ښځې نه اوبه وغوښتې. کله چې هغې ورته اوبه راوړې نو خاوند یې ویده شوی و. د سهاره پورې د هغې ښځې لاس کې ګیلاس او ولاړه وه د خاوند سره. سهار چې کله سړی راویښ شو او خپله ښځه یې په داسې حالت کې وکته چې د هغې په لاس کې اوبه دي او ولاړه ده، نو ډېر زیات خوشحاله شو. د خاوند په زړه کې دا راغلل چې زه دې ښځې سره اوس ښه سلوک وکړم. هغې ته یې وویل چې ته زما نه څه غواړې وغواړه، زه دله در کوم. نو ښځې ورته ویل چې ما له طلاق راکړه. دا خبره په خاوند باندې ډېره بده ولګېده. هغې ښځې ورته بیا وویل چې که ته زما د دې عمل پوره بدله راکول غواړې نو ما ته طلاق راکړه. د دې نه پس دواړه د نبي علیه صلات وسلام خوا ته راغلل. سړی ډېر پریشانه و. د نبي علیه صلات وسلام خوا ته راتلل نو په لاره کې سړی وغورځېد او خپه یې ماته شوه. نو ښځې ورته ویل چې بس دی، نور د نبي علیه صلات وسلام خوا ته د تللو ضرورت نشته، بس زه درنه طلاق نه غواړم، ځکه چې تا د نبي علیه صلات وسلام نه یو حدیث ما ته بیان کړی و چې د نبي علیه صلات وسلام ارشاد مبارک دی چې د چا سره الله جل شانه ښېګړه کول غواړي نو هغه ته څه نه څه مصیبت رسېږي. زما تا سره دومره کاله تیر شو خو تا ته یو مصیبت هم نه و رسېدلی، نو ما فکر کوو چې خدای تا سره مینه نه کوي، خدای تا نه ناراضه دی، تا ته د رحمت په نظر نه ګوري. خو اوس چې تا ته کم مصیبت را ورسېده او ستا خپه ماته شوه نو ما ته معلومه شوه چې د الله جل شانه تا سره مینه شته، تا سره محبت شته، تا ته د رحمت په نظر باندې ګوري. نو اوس ما ته هیڅ د طلاق ضرورت نشته. ما خو تا نه طلاق د دې وجې نه غوښته چې ته د الله جل شانه نه خوښه بنده یې او ما نه غوښتل چې زما خاوند یو داسې انسان چې هغه د الله جل